بسم الله الرحمن الرحیم. د سوالاتو جواباتو نشست دی. اول سوال او مسله دا ده، یو کس فرض مونځ وکړو، کور کې وکړو یا دکان کې وکړو، بل ځای کې وکړو، مسجد ته راغی، یا دغه ټایم کې دله پته ولګي چې یاره جمع مونځ خو لا نه دی شوی، آیا دی اوس دا مونځ دوباره جمع سره کولی شي که نه؟ د ده خو فرض ادا شوي دی. جواب دا دی، فرض د ده ادا شوي دی. که دی بیا هم ودرېږي نو د ماسپښین او د ماسخوتن په مونځ کې به هغه ودرېږي او نفل نیت په ورپسې وکړي. یعنې هلته یې فرض ادا کړي، دی به ورپسې د نفلو هغه نیت وکړي. خو په دې دوو مونځونو کې سحر نه بعد هغه نفل شته دی نه، د مازدیګر نه بعد نفل شته دی نه، مکروه دی. او د ماښام خو 3 رکعات دي، نو 3 رکعات هغه نفلو نه وي. نو د دوو مونځونو کې ورپسې هغه د نفلو نیت بیا کولی شي. دویم سوال دا دی، یو سړی امام دی خو رشوت خوري، یا د خلکو نه رشوت اخلي یا پې خلک رشوت هغه خوري، نو آیا د پس امامت څنګه دی؟ دا سړی خپله فاسق دی او د فاسق امامت مکروه تحریمي دی، یعنې حرامو ته نږدې دی، د هغه خپله مونځ نه کېږي، نو د نورو بیا څه وشي؟ لہذا داسې امامت او داسې کس نه ځان بچ ساتل پکار دي چې هغه رشوت خوري. او دریمه مسله دا ده، یو سړي د رشوت په پیسو باندې هغه کپړې اخیستې او په هغه کپړو کې مونځ کوي، نو مونځ پکې هغه مکروه دی. فرض یې خو ادا شو خو ثواب یې پوره ونه شو، ثواب کې به یې کمې راځي. بل مسله داره، څلورم، یو سړی نیت تړي د ماسپښین مونځ ته راغی او دی وایي چې نیت مې کو د زړه د خلاصه 4 رکعاته فرض د مازدیګر مونځ کوم، یعنې د ژبې نه غلط لفظ ادا شو، پوه نه شو، نو آیا دی به څه کوي؟ جواب دا دی چې مونږ وایو چې د زړه نه نیت فرض دی. ښه، زموږ د اهل حدیث وروڼه هم په دې خبره باندې زور کوي چې تاسو اخنافو کتابونو کې هم دا شته، زموږ هم دغه مسلک دی او دغه زموږ مسله ده چې د زړه نه نیت فرض دی، په خوله باندې فرض نه دی. دا زموږ د اخناف علماو دا مسلک دی. نو دی خو د زړه نه نیت و چې زه د کور نه روان شو ماسپښین مانځه ته جومات ته ځم، اگر که د ده نه په خوله باندې غلط هغه ټکي ادا شو، هم د ده مونځ د ماسپښین هغه ټیک دی، اصل نیت هغه د زړه نه دی.